پنځه فامیله یو ځای راغلي یو د یو خیمې لاندې به موږ ژوند کوو. سری آس په منډه خلو شوي خلکو په ریمر بستلي زنار چې نه پودې شوي دي چې نشته نه خوراکي مواد شته نه خیمې شته نه بل شته. څومره فامیلونه بر وتلي وي تقریبا؟ تقریبا نو 1500 نفرونه خو زیاتر وتلي دي. خالي دغه څخه ته نور خو لوړل خوست څوک لوړل څوک پورته ګردیز ته لوړل کوم غریبان خلک یو دغه څخه ته رغلي د پورته د تنګي مکمل ډاک دي 2000 نفر ورکی دي دا تنګي کې. ها خدای مې ربونه ان شاء الله. لوړل کو بل د پورته لوړل غریبان غرو ته نه نتل. قدر لیدونکو تاسو به دغه فامیل ګورئ چې همدغه مخال راغلو دلته خیمه ودروله اخته دي. له دوی سره مې څو خبرې کوو چې دوی څه ستونزې لري او مشکلات لري. دوی سره مو خبرې کوو. السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب، ستړي مه شئ، جوړې ستړي مه شئ، جوړې تکړه یې، طبیعت ښه دی، ژوند په خیر دی، ښه جوړې په خیر. موږ ته راغلي تاسو نه موږ ډېره مننه کوو چې تاسو دې موږ غږ واورئ. موږ دا د تر سره وډ کې جلکیر وستلې دي موږ سره مرسته وکړئ. سټیو نه د پالوڅو نه ټوله مجرین شول دي خالي سر نمبر بسلې دي که موږ سره خوراکي مواد خیمې موږ ته ورسېږي د ټول کوه ملسته موږ تاسو نه ډېره مننه کوو. ډېره زیاته مننه. او دغه خیمې کې به څو نفر بیګا ته ژوند کوي؟ 50 میړه پنډېګو به زموږ غوښنې څه وکړو 50 میړه په دغه خیمې کې دا کې موږ ژوند کوو. پنځه فامیله یو ځای راغلي یو د یو خیمې لاندې به موږ ژوند کوو. بیګا دې پوره د مړۍ څه ترتیب شته؟ هیڅ ترتیب نشته. موږ غوښتنه کوو نړیوالو نه مالداره خلکو نه دا غوښتنه کوو چې دا غریب قوم سه دا بیچاره قوم سه موږ سرحدي ولسوالي دی باید کمک وشي، خوراکي موادو کمک وشي، خیمو کمک باید وشي. موږ دغه سره لمر ته دغه ورځې 2 بجې 1 بجې راغلي یو تر اوسه موږ ډوډۍ خوړلې ده نه مو څه خوړلې دي او نه سرپناه ځای شته. بس په مشکلاتو کې تر اوسه پورې څوک راغلي مرسته یې کړې؟ نه هېڅوک موږ ته نه دی راغلي. موږ غږ اوسه پورې چا نه دی اورېدلی. نه دی اورېدلی. خدای مهربان دی. څنګ کې مې بل ورور هم لوړ دی او د ده لوس هم خوښ شوی دی. دا لوس په شینې خوښ شوی دی. دا ورونه ولوېدل منډې مو کولې کورونه وتښتلو تیز په چې وغورځېدل لوس مې هم ورشولو زنا ټپي شول کورونه هر څه برېښول ورونه ډېر زیات لوېدل په منډه خلو شولو. اوس دلته چې راغلي یو خوراکي مواد خیمې دا شیان چې شته؟ هیڅ نشته دي. آس په منډه خلو شوي خلکو په ریمر بستلي زنار چې نه پودې شوي دي چې نشته نه خوراکي مواد شته نه خیمې شته نه بل شته. ټول دا په ویلوړې به وکړي ویلوړو نه د لمستي ځای شته هېڅ نه نشته نه کمبال شته نه بستره شته. دا مروړې دی وا خیمه دی دغه ټوله ورستا غوندې ټوکه ټوکه دی. دا خیمه مو راوړله دغه دا کسه اوس دغه دا یې په پوڼو تړلې ده. دا وخت سره پوڼو یې وتړله. دا مو ډېره لرې ځای نه راوړله ځکه چې نه مو پیدا کېدل نه شی نه پیدا کېدل څنګه یې وکړو مجبوري دی که خالي هسې په ویلوړې به وکړي درېږو دومره چې باد بارون وي نه د وړکي جلکۍ ورخواته کړو نو نوره خو څه هغه نه لرو څه وکړو. توکل په خدای. باید موږ سره مرسته وشي. موږ د ذمهدار خلکو سره ټولو سره باید مرسته وشي یو موږ نه بالکل ځکه چې ټول انداره کم ته دي یو هېڅوک اچ نه لري. څومره فامیلونه بر وتلي وي تقریبا؟ تقریبا نو 1500 نفرونه خو زیاتر وتلي دي. خالي دغه څخه ته نور خو لوړل خوست څوک لوړل څوک پورته ګردیز ته لوړل کوم غریبان خلک یو دغه څخه ته رغلي د پورته د تنګي مکمل ډاک دي 2000 نفر ورکی دي دا تنګي کې. خدای مې ربونه ان شاء الله. لوړل کو بل د پورته لوړل غریبان غرو ته نه نتل. خود نو څه نه لري هر چا په پیسو نه کېږي نن سبا. بالکل خدای مهربان دی. ها قدر لیدونکو تاسو باندې بیا هم غږ کوم چې نن دغه کام په ستونزو کې ده. نن دغه کام چې ده خیمو ته ضرورت لري، خوراکي موادو ته ضرورت لري، حتی اوبو ته ضرورت لري چې دوی دلته اوبه نه لري د څښاک دپاره. راځئ دوی سره مرسته وکړو، راځئ چې ورسره همکاري وکړو. اوس دلته چې دوی واړوه دغه ماشومان چې تاسو ګورئ بیګا دپاره کوم ترتیب نه لري دوی ډوډۍ دپاره ورته ځکه چې دوی د کور نه راوتلي دي. فقط همدغه حما یو څه داسې نور شیان بې راوړي وي هغه د دوی دپاره بسنه نه کوي. بهترین وخت د مرستې او کومک دغه ده. دغه کام سره په خپل لاس باندې همکاري وکړئ. راشئ د دغه کام خال له نږدې نه وګورئ چې دا کام په کوم حالت کې ده نن سبا او د دوی سره انشاءالله موږ هغه د خوراکي موادو مرسته کوو چې دوی به انشاءالله یوه شپه ګزاره پرې وشي. خو دلته نورې کورنۍ د هغې سره به مرسته کوو او تاسو نه مو هیله ده چې مرسته ورسره وکړئ. او دغه موږ چې څومره دوی سره اوس خبرې وکړلې د بیګا دپاره دوی هېڅ ترتیب نه لري د ډوډۍ دپاره. کوشش کوو چې موږ ټولو ته رسیدګي وکړو. خو چا خبره چې سړی په خپل وس باندې ګناهګار دی موږ په خپل وس کوو. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله. قدرمن لیدونکو تاسو ته باید یادونه وکړم چې موږ ولې دغه انتخاب کړله. دغه ځکه چې دا خرابېږي نه
دې کې هم جوس شته، هم بسکټ شته، هم کیک شته. باد کړه ای خالقا ته یې ښاد کړه سمسور تا ته دغه سوال کړي دی په زړه باندې ارمان دی ګل وطن مو نور آباد کړه ای خالقا ته یې ښاد کړه سمسور تا ته دغه سوال کړي دی په زړه باندې ښه قدرمنو لیدونکو هم توضیح وکړه، انشاءالله ځو بل ځای کې هم توضیح کوو تر څو د بېګاته شپه چې را روانه ده که ډېره څه نه وي لږ څه به انشاءالله لږ څه ګزاره به د دوی په وشي. راځئ چې دوی سره همکاري وکړو، راځئ چې ورسره مرسته وکړو. دا خلک په ستونزو کې دي او په مشکلاتو کې دي، همدغه وخت چې لاسنیوی یې وکړو. د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت پوه شو چې وران دی زما وطن افغانستان.